خیا څنګه کولی شو موږ چې له ګوګل کروم څخه خپله سرچ شوې هسټوري ډیلیټ کړو. نو د دې لپاره به راشئ ګوګل ته. په ګوګل کې به د درې نقطې چې دي که نه 3 ډاټس دې باندې به کلیک کوئ. هغه نه بعد هسټوري نه بعد ګوره دا زما سرچ شوې دغه ده، صحیح ده، ډیټا ده. هغه نه بعد کلیر براوزنګ ډیټا. دلته ورته موږ اوس دغه ښیو د ټایم رینج د انتخابوو، لاس اور 4 ساعته مخکې، 2 ورځې مخکې. زه ورته آل ټایم انتخابوم، صحیح ده. دا کوم ورته سلیکټ کړه. هغه نه بعد کلیر ډیټا، هغه نه بعد کلیر. اوکې ګاټ اټ، صحیح ده. ښه دا طریقه مو چې وکړه، اوس به راشئ تاسې په دې سرچ کې به کلیک کوئ. کله مو چې ګوګل خلاص کړه دلته به ولیکئ مای اکټیویټي، صحیح ده، کلیک. د پلان اپشن چې دی ویلکم ټو مای اکټیویټي دې باندې به کلیک کوئ. ښه کله چې دا اوپن شو نو را به شئ دغه 3 لاینه چې دي سر په سر ده دې باندې به تاسې کلیک کړئ. دلته به راشئ ډیلیټ اکټیویټي بای لاست اور لاست ډے آل ټایم کسټمر رینج، صحیح ده. په خپلې خوښې باندې ورته تاسې اندازه ورکوئ. دلته ورته زه آل ټایم انتخابوم. هغه نه بعد نیکس ډیلیټ ګاټ اټ. دې کې شرط دا ده چې باید موږ او تاسې باید خپل ګوګل اکاونټ کې لاګین یو، صحیح ده. نو دا وه چې څنګه موږ کولی شو هسټوري له ګوګل کروم څخه ډیلیټ کړو.